قدرمنو دوستانو نړیوالې وبا په ټوله دنیا کې خپلې پنجې خښې کړې دي او تر اوسه پورې داسې یو ملک هم نه دی پاتې چې هلته دغه وایرس او وبا نه وي رسېدلي. د یادول وړ ده چې اوس وخت په اسلامي ملکونو کې د ایران پسې په دویم نمبر باندې د ټولو نه زیات د وبا وهلو مریضانو تعداد په ترکی کې زیات دی او هلته د اپریل 2 تاریخ پورې د وبا د وهلو مریضانو تعداد د 15,000 نه هم زیات شوی دی او دغه وبا نه د مړه شوو خلکو تعداد 270 ته رسیدلی دی. د دې ایمرجنسي په حالت کې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان دغه وبا نه د خلاصېدو او غریبانو خلکو سره د مدد کولو لپاره د یووالي د یو مهم آغاز کړی دی. خو دوستانو هغه بیا داسې څه کار کړی دی چې هغه یو ځل بیا د ترکی خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی او د هغه خلکو لپاره بیا د یو هیرو په تور باندې جوړ شوی دی او په خلکو کې بیا مقبولیت پیدا کړی دی. د خان کلیک په دې ویډیو کې موږ تاسو دغه ټولو حالاتونه خبرو، خو د تل په شان له تاسو نه هیله لرم که تر اوسه زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ او زموږ په چینل کې نوی او غواړئ چې د نړۍ او د سیمې له حالاتو مو خبر وساتو نو مهرباني وکړئ همدا اوس خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. قدرمنو دوستانو د دې نړیوالې وبا نه که یو اړخته افغانستان، پاکستان او نورو ډیرو اسلامي ملکونو دغه وبا نه د خلاصي لپاره په ټول ملک کې او په مختلفو ښارونو کې د لاکډاون اعلان کړی دی، همدغسې په ترکی کې هم د وبا نه د خلاصون لپاره په مختلفو ښارونو کې د لاکډاون اعلان شوی دی او د سرکاري ادارو سره سره کاروباري ادارې هم بندي کړي دي او خلکو ته په کورونو کې د اوسېدو هدایات ورکړل شوي دي. دې سره سره د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د وبا نه د خلاصون لپاره د خپل ملک خلکو ته د ریلیف اعلان کړی دی او د خپل 7 میاشتو تنخواه هم په دغه فند کې شامله کړې ده. قدرمنو دوستانو په 13 مارچ باندې رجب طیب اردوغان په خپل ملک کې د مونږ د یو بل لپاره کاپیو د عنوان لاندې خپل قوم سره د یووالي د یو مهم آغاز کړی دی چې د دې لاندې به د هغه غریبانو خلکو سره ډیره مرسته کیږي کوم چې دغه وبا ښکار دي او یا د لاکډاون له وجې په کورونو باندې ناست دي او په همدغه فند کې د خپلو 7 میاشتو د تنخواه ورکولو اعلان هم کړی دی. کله چې رجب طیب اردوغان د خپلې 7 میاشتو تنخواه په فند کې د ورکولو اعلان وکړو نو هغې سره سره د ترکی د کابینې نورو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو هم په دغه فند کې د خپلو پیسو ورکولو اعلان کړی دی او د ترکی کابینې یعنی دغه لوړپوړو چارواکو تقریبا 50 لکه لیره چې ترکی روپۍ دي په دغه فند کې جمع کړي دي چې دغه تقریبا 8 لکه امریکایي ډالر جوړیږي. صدر چې کله د قومي فند او د قومي یکجهتۍ اعلان کړی دی نو ورسره دا اعلان هم کړی دی چې په ترکی کې د نورو ملکونو په پرتله باندې د صحت په اړه باندې ښه اقدامات مونږ کړي دي او حکومت د مریضانو د علاجونو لپاره عارضي هسپتالونه هم جوړ کړي دي. دوستانو د ترکی صدر په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې د وبا د مخنیوي لپاره د ملک 140 کلي او ښارونه مو په مکمله توګه باندې په قرنطینه کې تبدیل کړي دي او ورسره په ټول ملک کې هر ورځ 10,000 ټیسټونه کیږي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ترکی ماهرین دغه وبا نه د خلاصون لپاره په تیزۍ سره په ویکسین باندې هم کار کوي او امید دی چې ماهرینو ته په دې کې کامیابي حاصل شي. قدرمنو دوستانو دا هغه تفصیلات چې تاسو سره مشارک کړل چې په ترکی کې هم خلکو ته دغه وبا نه د خلاصون لپاره په کورونو کې د کېناستلو تجویز شوی دی او کله چې لاکډاون اعلان شو ورسره د غریبانو لپاره د قومي فند اعلان هم کړی دی او کله چې د خپل 7 میاشتو تنخواه ورکولو اعلان وکړو نو دې سره دا ثابت کړه چې هغه یو رښتینی او ایماندار لیډر دی. نو دوستانو دا خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا بابا به تر کومې پورې وي، خو د الله تعالی نه همدا دعا کوو چې د دې ازمایش نه د ټولې دنیا مسلمانان خدای پاک وباسي او په ټوله دنیا باندې د الله تعالی رحم وکړي او په موږ تاسو ټول مسلمانانو باندې خدای پاک خپل خصوصي رحم وکړي او خدای پاک دې موږ تاسو ته د رښتینې توبې کولو توفیق را نصیب کړي. که ستاسو ټولو د زړونو همدا دعا وي نو مهرباني وکړئ په کمنټس کې موږ ته خامخا امین ولیکئ چې تاسو هم د دې دعا حصه جوړه شئ او که غواړئ چې د نړۍ او د سیمې له تازه حالاتو مو خبر وساتو نو مهرباني وکړئ خان کلیک همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ چې د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ، په لوی الله مو سپارم، د الله پامان.